دوستانو زه تاسو ته په خپل یوټیوب شبکه کې راغلاست وایم. مخکې دې دوستانو چې تاسو ویډیو وګورئ د یوټیوب شبکې د سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ او ترڅنګ یې د شرنګونې تڼۍ هم کېکاږئ ترڅو زموږ د هېڅ کومه ویډیو له لیدلو څخه پاتې نه شئ. مننه. السلام علیکم دوستانو، چوپړ کې یم. دوستانو نن موږ خبره کوو د دې په اړه باندې چې ځینې وختونو کې موږ نه یو څوک لکه زموږ یو انډیوال یا یو بل څوک له موږ نه زموږ موبایل وغواړي او موږ غواړو چې موبایل ورکړو، خو دا هم غواړو چې زموږ په موبایل کې هغسې کوم کار لري پرته له هغه کار نه کوم بل شي کې لاس ونه وهي او دغه ویره د موږ په زړونو کې موجوده وي چې زموږ مقصد داسې پرسنل شیان زموږ داسې شیان چې هغه د راز شیان وي ونه ګوري. نو د دې لپاره باید موږ څه وکړو؟ نو دا ډېره اسانه طریقه لري په سیټینګ کې. د دې لپاره به یوازې تاسې خپل سیټینګ ته ولاړ شئ. سیټینګ ته چې کله ولاړئ دلته به تاسې د سیکیورټي آپشن پیدا کړئ، لکه دلته دا دی، او سیکیورټي آپشن کې به تر ټولو لاندې دلته سکرین پینینګ آپشن وي. دوستانو دا سکرین پینینګ آپشن ما وخت آن کړی ده، تاسې به آف وي، دا به تاسې آن کړئ. کله چې تاسې دا آن کړئ دوستانو، د دې ګټه دا ده چې تاسې یو څوک موبایل درنه وغواړي او ووایي چې زه ستا د موبایل په سیټینګ کتل غواړم، نو تاسې یو ځل دغه تڼۍ کېکاږئ او دلته دوستانو ګورئ تاسې دا یو د هغه د پن یعنې د یو ستنې عکس راغلی ده. تاسې به په دې ستنې باندې کلیک وکړئ. دې ستنې باندې کلیک هم چې وکړئ، نو اوس تاسې کولی شئ چې خپل موبایل خپل دوست ته یا خپل انډیوال ته یا بل څوک چې درنه غواړي هغه ته یې ورکړئ او هېڅ کومه ستونزه به نه وي. هغه به کولی شي چې په دې سیټینګ کې ګوتې ووایي، خو دا به په وسه نه وي پوره چې د موبایل په نورو پروګرامونو کې ګوتې ووایي. لکه زه دا تاسې وینئ دوستانو، زه شاته تلل غواړم خو هېڅ نشم کولی. دا درې تڼۍ چې لاندې دي دا هېڅ کار نه کوي، هېڅ کار نه ورکوي. نو د دې لپاره هغه به تاسې د موبایل په نورو پروګرامونو کې په نورو شیانو کې باید لاسوهنه نشي کولی. او که چېرته تاسې بیا بیرته خپل موبایل ترلاسه کړئ او نو وغواړئ چې له دې څخه څنګه وځئ، نو د دې لپاره به یوه دا تڼۍ او بله دغه تڼۍ په یو وخت کې به کېږاږئ او ډایرکټ به تاسې به ولاړ شئ خپل لاک پاڼې ته. لکه دا ګورئ دوستانې، اوس زما موبایل ډایرکټ لاک. که چېرته ستاسو انډیوال دا کار وکړي نو ستاسو هغه به لاک ته راورسېږي. نو لاک کې به لکه دا ما چې لاک یې کړی دلته به بیا لاک ته حاجت وي او چې کله مې لاک خلاص کړ هغه نه وروسته زه کولی شم چې خپل موبایل کې ګوتې ووهم. نو هیله لرم دوستانو چې ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، او که ویډیو مې خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ دوستانو سره، او د نورو ښې ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ چینل لاندې سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ هېڅ کومه ویډیو لیدلو څخه پاتې نه شئ. مننه.